سلامونه خوږو دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. په تېره ویډیو کې کیډنی سټون انالایزس باندې غږېدلی وو، البته د کیټ په معرفت باندې او د دغه ټیسټ په اهمیت باندې. په نننۍ ویډیو کې دغه ټیسټ به موږ په لابراتوار کې څنګه ترسره کوو، د دې کیټ په واسطه دې باندې غږېږو. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. خوږو دوستانو، ډبره مو چې کله په اون کې وټکوله، ذرې ذرې مو کړه، د هغې څخه دغسې پوډر جوړ شول، یعنې ذرې ذرې شوه. دا به موږ د دغه قاچوغې په واسطه چې خپله لیکل پېشته دي چې یوز فار سټون پاوډر، د دې قاچوغې په ذریعه به د دې په واسطه به یوه قاچوغه رااخلو او دغې پیالې ته یې اچوو. زه یوه قاچوغه رااخلم، دې پیالې ته یې اچومه. دا د ګران دوستانو د ټیسټ عملي کار ډېر ساده ده، ډېر اسانه ده. بروشور کې ټول موجود ده. زه هم د بروشور له لورې مخته ځمه. دا مو ګران دوستانو چې کله اضافه کړه په دې کې دغه پوډر یا دغه ذره شوې ډبره مو چې په دې کې واچوله یوه قاچوغه، له هغه نه وروسته 3 څاڅکي لومړی نمبر سولوشن دا ور اضافه کوو. 3 څاڅکي، یو، دوه، درې. دا مو چې کله دوستانو اضافه کړل، دا ښه سره مکس کوو. تاسو کوشش وکړئ چې ښه یې ذرې ذرې کړئ. ما خو دا ویډیو صرف د آموزش لپاره جوړه کړه، کېدای شي امکان دی ولري ډېر مې نه وي ذرې کړي، دا ډبره مې ډېره نه وي ذره کړې. تاسو کوشش وکړئ چې ښه یې سره میده میده کړئ. خوږو دوستانو، دې ته اوس 1.5 سي سي ډیسټلډ واټر اضافه کوو. 1.5 سي سي آب مقطر یا ډیسټلډ واټر اضافه کوو. او دا پیاله هم درجه داره ده، خپله درجې پې لیکلي دي، لیکل پېشته دي. ښه، زه به دې ته واټر اضافه کړم. ګران دوستانو، واټر مو اضافه کړلو. اوس له دغه دا یو محلول شو. له دې څخه اوس ګران دوستانو 2 سي سي کوم ګلسونه، دغه پلاستیکي ګلسونه چې موږ سره دلته موجود دي په کیټ کې، دې ته هر یوه ته 2 سي سي اضافه کوو. دوستانو، دغه ډراپر په وسیله د دې محلول څخه د هر یوه ته 2 سي سي اضافه کوو. زه به دا اضافه کړم. ښه دوستانو، د هر یوه ته ما 2 سي سي هغه جوړ شوی محلول اضافه کړلو. دا دوستانو دغسې ځان ته په نمبر ږدو او په دې کې نوره مخته ځو. دې کې به ګران دوستانو مونږ د کلسیم اندازه اوس معلوموو چې په دې ډبره کې څومره فیصدی یا په څومره اندازه کلسیم موجود دی. د کلسیمو د معلومولو دپاره دغه ګلاس ته 2 څاڅکي دوهم نمبر محلول، دا دوهم نمبر محلول ته 2 څاڅکي، یو، دوه، یوه قاچوغه دریم نمبر پاوډر،
دریم نمبر پاوډر هم دغه د دوستانو یوه قاچوغه. دا به موږ په کومه قاچوغه راخلو، دغلته خپله مشخصې قاچوغې موجودې دي. دغه د ګران دوستانو په دې باندې لیکلي هم دي یوز فور نمبر 3. دې باندې زه یوه قاچوغه رااخلم. دا د ګران دوستانو یوه قاچوغه مې راواخیستله. دا اډ کوو دغلته. قاچوغه بیرته پاکوو. ګران دوستانو د دې رنګ ته ګورو چې دغسې رنګ یې واخیستلو. اوس خوږو دوستانو دې ته څلورم نمبر محلول، څلورم نمبر محلول دغلته دی. دا څاڅکی اضافه کوو. په کوم څاڅکي کې چې د دې سولوشن یا محلول رنګ واوښتو آبي ته، نو همغه عدد به رااخلو، په 5 کې به یې ضرب کوو. که په 5 کې مثال رنګ یې واوښتلو 5 ضرب 5، که په 4 کې رنګ واوښتلو 4 ضرب 5، که په اول څاڅکي کې رنګ واوښتلو 1 ضرب 5، تر 10م څاڅکي پورې موږ دغه محلول ور اضافه کوو. څاڅکی که تر 10م څاڅکي پورې د دغه رنګ بدل نه شولو، د دغه سولوشن محلول رنګ آبي ته وانه اوښتلو، دغه نه وروسته عملیه بندوو، تتریشن عملیه، او وایو چې دا ډبره کې کلسیم نه دی موجود یا د کلسیمو څخه خالي ده. زه خوږو دوستانو څاڅکي اضافه کوم، تاسې ګورئ. 2 څاڅکي یو څاڅکی بعد لږ دغه ځان سره خوروو. 1 2 3 4. ګورئ ګران دوستانو چې په څلورم څاڅکي کې رنګ واوښتلو. څلورم څاڅکي کې 4 ضرب 5 شل% په دې ډبره کې کلسیم موجود دی. څلورم څاڅکي کې رنګ واوښتلو، 4 مو په 5 کې ضرب کړل. په هر څاڅکي کې چې مثال رنګ چینج کړو، هغه عدد په 5 کې ضربوو. دا اوس په څلورم څاڅکي کې رنګ چینج کړو، 4 مو ضرب 5 کړل، 4 5 شل% په دې ډبره کې کلسیم موجود دی. په دې کې به ګران دوستانو موږ او تاسې مګنیزیم معلوم کړو چې په څومره اندازه په دې ډبره کې مګنیزیم موجود دی. د مګنیزیم د معلومولو لپاره 2 څاڅکي دوهم نمبر محلول، 2 څاڅکي دوهم نمبر محلول یو 2 او یوه قاچوغه هم 14 نمبر پاوډر، 14 نمبر پاوډر یوه قاچوغه. دغه ګران دوستانو قاچوغه یې دلته موجوده ده، خپله پرې لیکلي دي چې دا دی. ګران دوستانو زه یوه قاچوغه پاوډر رااخلم. ګران دوستانو یوه قاچوغه مې راواخیستله او ور اضافه مې کړه. تاسې کوشش وکړئ وروسته له هر اضافول نه وروسته پاوډر چې په قاچوغه راخلئ قاچوغه پاکوئ. دوستانو دا مکس کوو. د هغه نه وروسته یې د دې جدول یا کلر ټیبل له لوري پیدا کوو چې په دې ډبره کې په څومره اندازه مګنیزیم موجود دی. مګنیزیم دوستانو په
دې دا د دوو سره پنځم نه ده د دوو سره ګرام دوستانو سمون خوري 2% هم په دې ډبره کې مګنیزیم موجود دي 2% مګنیزیم. اوس خو دوستانو اوکزالایټ یا اوکزالات معلوموو چې په څومره اندازه په دې ډبره کې اوکزالات موجود دي. د اوکزالاتو د معلومولو لپاره ګرام دوستانو یو څاڅکی 5 نمبر محلول راخلو یو څاڅکی ورپسې یو څاڅکی 6 نمبر محلول راخلو او 3 څاڅکي 9 نمبر محلول. یو دوه درې لکه مکس کوو دوستانو د اوکزالاتو فیصدیم د جدول له مخې نه راوباسو. اوکزالات خوږو دوستانو ګورو چې رنګ یې چندان دی څه چینج کړی نه ده بیخي اوبو ته ورته رنګ ده یعنې په دې کې 80% اوکزالات موجود دي 80% اوکزالات. دوستانو اوس راځو د فاسفیټ دې کې به مو فاسفیټ معلوم کړي یا فاسفاټ چې په څومره اندازه په دې کې فاسفیټ موجود دي. فاسفیټ د معلومولو لپاره ګران دوستانو 3 څاڅکي 9 نمبر محلول یو دوه درې او 2 څاڅکي 10 نمبر محلول 2 څاڅکي 10 نمبر محلول یو دوه او 5 دقیقې اوس انتظار ورته کوو همدغه ځای کې پرېږدو سټاپا چالانوو 5 دقیقې بعد رنګ ګورو د جدول سره چې څومره اندازه فاسفیټ په دې ډبره کې موجود دي 5 دقیقې انتظار کوو. ګران دوستانو 5 دقیقې وخت پوره شولو اوس د فاسفیټو یعنې دغه محلول رنګ د جدول له مخې نه تعینوو. ښه دوستانو دا دوستانو یو 50 سره سمون خوري یعنې په دې ډبره کې 15% فاسفیټ موجود دي 15%. اوس راځو دوستانو یوریک اسید فیصدي په دې ډبره کې ګورو چې په څومره اندازه دی. د یوریک اسید لپاره لومړی 2 قطرې 11 نمبر محلول 2 څاڅکي 11 نمبر محلول 2 دقیقې انتظار ورته کوو. دغه نه وروسته 3 څاڅکي 5 نمبر محلول ور اچوو او د جدول سره یې ګورو. زه سټاپا چالانوم 2 دقیقې په خپل حال پرېږدم. دوستانو 2 دقیقې ټایم پوره شولو اوس 3 څاڅکي 5 نمبر محلول ور اضافه کوو یو دوه درې اوس دوستانو د جدول سره ګورو. دوستانو ګورو چې د 0 سره سمون خوري
یعنی په دې ډبره کې یوریک اسید نه دی موجود. یوریک اسید په دې ډبره کې نه دی موجود. راځو دوستانو د امونیم فیصدي معلوموو چې په دې ډبره کې په څومره اندازه امونیم موجود دي. د امونیم د معلومولو دپاره لومړی 2 څاڅکي دوهم نمبر محلول رااخلو. یو 2 اوس دوستانو 2 څاڅکي اتم نمبر محلول رااخلو. 2 څاڅکي اتم نمبر محلول اډ کوو. ګورو چې په څومره اندازه ده. ښه دوستانو د میکس نه وروسته ګورو چې په دې ډبره کې په څومره اندازه امونیم موجود دی. 3% دوستانو 3% هم په دې ډبره کې امونیم موجود دی. اوس دوستانو سیسټین معلوموو. دا سیسټین بس هم د هغومره کافي ده. نور بیا مخته نه ځو. دومره 1 2 3 4 5 6 7 عنصره شول بس دی همدومره. ښه سیسټین به څنګه معلوموو؟ سیسټین د معلومولو دپاره 5 څاڅکي 12 نمبر محلول 5 څاڅکي 1 2 3 4 5 یوه قاچوغه 14 نمبر پاوډر یوه قاچوغه دا دوستانو دا هم قاچوغه ده. په دې قاچوغه دوستانو یوه قاچوغه زه رااخلم. دوستانو یوه قاچوغه مې راواخیستله. قاچوغه بیا پرې مینځو پاکوئ. ښه مکس کوئ. اوس دوستانو رنګ کې ګورو د جدول سره. ګورو دوستانو چې خاص رنګ نه لري. د 0 سره سمون خوري. یعنې په دې ډبره کې سیسټین هم نه دی موجود. دا هم دوستانو مکمله فیصدي 0% کلسیم 2% مګنیزیم 8% اوکزالات 3% امونیم 5 فاسفیټ یوریک اسید 0 او سیسټین هم 0. ښه او یا 0 90 90 5 95 95 3 98 98 2 مننه دوستانو چې ویډیو مو تر اخره سره ولیدله. تر یوې بلې ویډیو پورې د خدای په امان.